السلام علیکم دوستانو، څنګه امید لرم چې خبري دوستانو په خپل چینل کې درته هر کله عزت مند یو بل افسوسناک او درناک واقعیا را مخې ته شوه. دوستانو کو تاسو د ویډیو نه پوره حقیقت خبر شو نو ویډیو تر اخر وګورئ نو په هر سبب پوه شئ. دوستانو او که څوک موږ سره په دې چینل کې نوي چینل یې سبسکرایب کړی نه نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو راځو د ویډیو طرف ته. په بنو کې د 11 کالو یو ماشوم ډیر بې دردۍ سره قتل شوی و، خو پولیس والا وایي چې د خو په مرۍ نه خافشتانه په ډز ویشتلی شوی دی، خو دا په حساب نه پوهېږو چې دا څنګه قتل شوی دی. نو دوستانو دا په بنو کلي کې دا کار شوی دی او په پټو کې چا لړه کړی دی، مطلب هېڅ پته نه لګي چې دا څنګه قتل شوی دی. خو دوستانو رمضان مبارک دی، الله دې زموږ په حال رحم وکړي. ډېر بد حال شروع دی او خلک دې ته نه ګوري چې یاره رمضان دی او داسې قتلونه کوي. د 11 کالو ماشوم دی، اوس د سره جنسي زیاتې شوی دی یا مطلب نور څه، خو پولیس والا وایي چې دی نه په ډز ویشتلی شوی نه چا پانسي کړی دی، نو اوس یې پته نه لګي. دوستانو بس دغه معلوماتي د بنو ویډیو وه د 11 کالو ماشوم چې تاسو سره مې شیر کا، او د داسې معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. والسلام.